بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. لري پرتو سیمو کې روغتیايي خدماتو ته په لاسرسي د روغتیا وزیر ټینګار. د یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره د کرنې وزیر مولوي عطاالله عمري لیدنه. او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو تبادلې په 4م پړاو کې حماس 2 نور بندیان خوشي کړل. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د سلواغي 14مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له مسؤلینو سره د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو، د مور او ماشوم د روغتیا، د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او په اغیزمنه توګه د روغتیايي خدماتو د پلي کولو په تړاو خبرې کړي. عامې روغتیا وزارت وایي ښاغلي جلالي په دې کتنې کې هیوادوالو ته د غوره روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو ټینګار کړی او د دې مؤسسو له مسؤلینو یې غوښتي چې د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو پروسه په اغیزمنه توګه پلي کړي. ورته مهال یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د دې وزارت سره په ګډه همغږي به هیوادوالو ته با کیفیته روغتیايي خدمات وړاندې کړي. په بل خبر کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر مولوي عطاالله عمري د هیواد له یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او کروندګرو سره وکتل. په دې کتنه کې سوداګرو او پانګوالو له وزیر سره خپلې غوښتنې او نظرونه شریک کړل او ورته یې د رسېدو هیله څرګنده کړه. ښاغلي عمري د ګډونوالو غوښتنې او نظرونه واورېدل او اړوند مسؤلینو ته یې د حل سپارښتنه وکړه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 ورځو کې 1 نوي افغان وګړي د پاکستان له زندانونو څخه خوشي سوي او هیواد ته راستانه سوي. د کډوالو چارو وزارت په وینا دغه کسان د 2 څخه تر 28 ورځو پورې توقیف سوي وو ځکه چې دوی د استوګنې قانوني اسناد نه درلوده. په بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ اعلان کړی چې له کاناډا او مکسیکو څخه به د توکو پر وارداتو 25% او د چین پر وارداتو به 10% تعرفه وضع کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ټرمپ دا اقدام د غیر قانوني کډوالو او د فنټانیل په نوم د کیمیاوي توکو د قاچاق مخنیوي لپاره ترسره کړی. او په پای کې د اسرائیل او غزې په اړه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو او اسیرانو د تبادلې په 4م پړاو کې نن حماس اسلامي غورځنګ 2 اسرائیلي بندیان د غزې په سویل خان یونس سیمه او یو بل یې د تړانګې په شمال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې د خوشي سوو اسرائیلي بندیانو په بدله کې به نن اسرائیل د ورځې په وروستیو کې 183 فلسطیني اسیران آزاد کړي. له ملتیا مو مننه.